پښتونخوا ټایم د پېښور سنټر نه نیغ په نیغه زه یم فوزیه بخاري او ما سره ملګرتیا کوي محمد آفتاب. چې د مننه کتونکو تاسو په ټیک ټاک کې خیر خیریت سره به خوشحال به د همیش د ټولو ملګرو ستاسو لپاره دعایي او څنګه چې تاسو ته پته ده چې روزانه ستاسو لپاره د خپرونې موږ راوړو د 9 بجو نه واخلې لسنۍ بجو پورې په دې کې ستاسو او زموږ ترمنځ بېشماره خبرې تېرې کېږي د ټلیفون په لاره باندې. دې سره سره زموږ دا هم یو کوشش وي چې خپل سټوډیو ته داسې ستر خلک ستر مېلمانه راوغواړو چې د هغې نه ډېر څیزونه په لږ وخت کې موږ هم زده کړو او تاسو له هم څه نه څه انفارمیشن چې کوم دی هغه درکړو. تاسو هم ډېره زده کړه چې کوم دی د هغه مېلمنو نه کوئ. ځینې څیزونه یا ځینې فیلډ بیا داسې وي لکه فرض کا د ډاکټر داسې یو فیلډ دی چې دا همیش په ژوند کې په کار راځي. نو نن هم موږ سره په سټوډیو کې ډېر محترم ډاکټر صاحب موجود دی خو د هغې پېژنګلو به تاسو سره محمد آفتاب کوي. مهرباني جی څنګه تاسو را ډاکټرانو ذکر وکړو هر چاته پته چې ډاکټر زموږ په معاشره کې کم رول دی کم کردار دی یا هغې څومره خدمات زموږ د معاشرې دپاره کوي که هغه په هر څنګه صورتحال کې وي یا نن سبا د کووډ دپاره یا په کرونا کې چې کوم ډاکټران صاحبان موږ مختلف راغواړو په څومره سختې ډیوټي کوي یا فرنټ لاین باندې د خلک هغه پیشنټ څه موجود وي نو د هغې د رول یا کردار نه خو څوک مخ اړولی نه شي. خو څه ډاکټران بیا داسې وي چې هغې شفا چې دا الله تعالی هغې په لاسونو کې داسې ایښې وي چې چېرته څه داسې حادثه وشي چېرته اکسیډنټ وشي چېرته څه بله مسله راشي نو زر زر ورته چا تپوس وکړي هلکه کوم ډاکټر ښه دی یاره فلاني ډاکټر له لاړ شه ډینګلي نو مانه چې پخپله تپوس وکړي چې یاره کم فیلډ کې زه ورته یم یاره دې فیلډ ته لاړ شه یاره که د نیورو سرجري خبره شي نو ډاکټر صاحب ورته یاد کړم یاره دلته لاړ شه که بل وي نو ورته دین ته لاړ شه. هر سړي خپل اکسپیرینس د هر چا باره کوي نو دا ده چې یاره دغه خلک چې کوم دي زموږ د معاشرې دپاره زموږ د وګړو لپاره څومره لوی کردار لوبوي. همداسې یو ډاکټر صاحب ډېر محترم صاحب زموږ استاد محترم دی زموږ مشر پاتې شوی دی هغې موږ سټوډیو ته رابللي دي او هغې به نن موږ سره په یو دومره اهمه موضوع باندې خبره اتره کوي چې هغې ته وایي نیورو سرجري. ډاکټر صاحب چې دی هغې ډاکټر رضوان الله خټک صاحب دی هغې ته په پروګرام کې هرکلی وایي. السلام علیکم جی. ډېره مهرباني جی. ډاکټر صاحب څنګه ته جی صحت بخوري جی. مهرباني صاحب ډېره زیاته مننه جی. ډاکټر صاحب چې دی نو هغې پروفیسر دی نیورو سرجري چې دی حیات آباد میډیکل کمپلیکس د هغې نه ریټایر شو او هغې سره په دغه اړه باندې خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب ټول نه لومبۍ خو راته ده ووایه چې دا نیورو سرجري څه شی دی جی؟ ښه جی ټولو نه مخکې خو جي زه د پی ټي وي او د تاسو ټول ټیم ډېر شکرګزار یم چې تاسو د اهم فیلډ چې نیورو سرجري ورته وایي زه راوبللم او خلکو ته د دې په باره کې څه معلومات حاصل شي. جی نیورو سرجري جی بیسیکلی دوه غټ هغه کې تقسیم کیږي. جی جی یو ته برین وي یا سنټرل نروس سسټم دی او بل پیریفرل نروس سسټم دی. بیا دې نه علاوه د دې نورو سب ډویژنز دي اټونومیک نروس سسټم دی خو زیاتر لکه برین او سپاین او سنټرل نروس سسټم پیریفرل کې ډیوایډ شوي دي. نو برین کې چې څومره مرضونه دي او څومره خاص کر سرجیکل پرابلمز دي هغه د نیورو سرجري سرجن په ډومین کې راځي جی. دغسې سپاین کې د سټ نه والی نری حمله غټ حمله دې میانځ کې چې څومره مرضونه دي صحیح یا د اعصابو رګونو نه چې څومره مرضونه دي دا د نیورو سرجن کار دی. صحیح نو نیورو سرجري یو ډېر براډ سبجیکټ دی او دا سب ډیوایډ شوي ده په مختلف قسم هغه کې لکه پیډیاټیک نیورو سرجري ده بیا پکې بیا لکه د ماشومانو چې کوم دی بیا په هغې کې نیورو ریډیالوجي دی نیورو فزیشن دی مختلف سب ډویژن دی. ډاکټر صاحب موږ به دا هم یو کوشش کوو چې څومره خبرې وکړو نو هغه بالکل په اسان او په ساده ژبه کې وکړو ځکه چې بېشماره زموږ داسې دې وخت کې کتونکي دي چې هغې ته بېشماره مسلې وي او هغې په ساده ژبه کې پوهېږي نو دا هم زموږ یو کوشش دی. ډاکټر صاحب ته راته ووایه چې په عام توګه باندې د نیورو سرجن متعلق د عام خلکو دا یو سوچ دی چې که فرض کا ما ته څه هم مسله داسې راځي او زه نیورو سرجن نه لاړم نو دی به ما ته خامخا وي چې اپریشن درله کومه نو واقعي داسې خبره ده چې څه تکلیف وي او تاسو له درشي نو سرجري ورته خامخا لیکئ یا میډیسن سره هم د ځینې خلکو تکلیف چې دی نو هغه کمیدی شي یا ختمیږي. نو دا خو جی ډیپینډ کوي چې دا مریض څه دپاره راغلی دی ښه جي او د ده غټ غټ کمپلینټس څه دي او ده کې دي څه که یو سړي کې مثال کے طور باندې سر کې رسولی یا ملې کې داسې وي چې د رګ د پاسه غوښی خو بیا هم په دې کې داسې ضروري نه ده چې هر یو سرجري وشي. اول مونږ هر یو مریض سره چې کوم دا په دوایانو
کوشش کوي چې دا او بیا چې انویسټیګیټ شي او پته ولګي چې یاره دا سرجري غواړي نو بیا چې ونه شي ډېره غټه ګناه ده جي ځکه چې د نیورو سرجري د نورو فیلډ په نسبت ډېر زیات فرق دی دی کې زمونږ مریض که چیرې لږ لیټ شي نو د هغه هغسې ریزلټ نه وي لکه د جنرال سرجري چې څرنګه مثال کې طور باندې یو سړي ته ټیسټ کوشو او هغه ته ورسره تشو متیازو یا د ډکو متیازو ځای باندې نه پوهېږي ودی او دا مریض یا پنجې کار پرېږدي او په وخت ونه شي نو که دې باندې 72 ګنټې یا 3 ورځې واوړي که نه نو دا هغسې ریزلټ نه ورکوي دا ایمرجنسي دا بیا خامخا کوي نو موږ دا ویلو شو چې ستاسو دا کار چې دی نو دا د ایمرجنسي دا مسایل راځي ولې جي لکه تاسو چې ووایئ چې یاره دا ملا دا مسله شو یا سنټرل زموږ کوم الله تعالی کوم سیسټم جوړ کړی دی او د دماغو سره هغه بیا د ملا په ذریعه په دې رګونو باندې خپل لاس سره کنیکټ دی نو دا زیات ډسټرب کېږي څه وجې نه جي د حملې خو چې څرنګه موږ هغه وکړو زموږ معاشرې کې ټول تقریبا میډل کلاس غریب خلک یو ټول ډېر هارډ لکه سخت کارونه کوي غریز خلک دي او ونې بوټې ماتول ګرځېدل غرونو کې نو ملا خپله لوی خدای دې منځ کې جي داسې د هرې مورې په منځ کې یو فارم یې ایښی دی او دغه فارم بیا اډوکو جوړونه دي بیا د هغې د پاسه رګونه دي بیا پلې دي بیا څه دي یو ښایسته نظام لوی خدای جوړ کړی دی نو دغه نظام که چیرې یو اکورډ پوزیشن سره یا یو ویټ لفټینګ دومره وي چې د سړي دومره زور نه وي او دی اوچت کړي او یا په غلط پوزیشن سره دی یو شی راواخلي نو هغې سره دغه فارم ټایپ شی چې دی کې 3 قسمه شی موجود دي لکه سنټر کې چې کومې دا اوبه شانتي نیوکلس پلپوسز ورته وایي هغې نه پاس کارټیلیجینس پارټي نو دا هرنیټ شي یو طرف ته لاړ شي چې لاړ شي نو دغه ورسره سوري هغې کې زموږ د حملې د سپاینل کارډ نه حرامې مغز چې ورته وایي د هغې نه رګونه روان هغه رګونو باندې پریشر واچولی شي چې هغه پریشر واچولی شي بیا ډیپینډ کوي چې یاره دا سړی دا درد دومره شدید وي بعض اوقات چې اول دې کې د ده ملا ډېره زیاته فروزن شي ټینګه شي شخه شي او شدید درد کوي موږ ته چې څومره د حملې مریضان راځي نو اکثر ملا یې ډېره شدید اول خوږېږي بیا څو ورځې بعد هغه ملا ټیک شي او خپې ته درد شروع شي نو زیاتر پوسچر شو میکانیکل کار شو او د هغې نه علاوه چې کوم د غلط هغه شو لکه اکورډ موومنټ شو ویټ لفټینګ شو دا خو چې تاسو دغه مزدورانو دغه سخت دغه والا خلکو کار والا خبره کوئ دا عام لکه زموږ ته خلک چې ښه په کلهار باندې سهار راپاسي او کورسۍ کې کینو ماښام کور ته لاړ شي دا مسلې دې خلکو ته ډېرې زیاتې دي دا دغو ته خو د ټولو نه زیاتې دي او په کار ده چې وي ځکه چې د حمله خدای پاک داسې پیدا کړي چې د ایکسرسایز نه وي که نه ریپیټډلی داسې پوسچر لکه مثال کې طور باندې تاسو آفس کې ناست او یو پوسچر مو اختیار کړی دی نو د ټول بایو میکینکس چې څومره د سپاین دی دا ډسټرب کېږي دې سره او چې ډسټرب شي مثال کې طور چې څنګه ما عرض وکړو دا د بره نه والا تقریبا 200 له 300 پاونډ پورې وزن دا برداشت کوي خو چې کله دا دغسې ټریویل انجری دلته بار بار کېږي د باندې پریشر راځي مومنټ نه وي ایکسرسایز نه وي نو لکه ملا د سکن نه واخله تر لاندې بون پورې مختلف سټرکچر دي دا ستړي شي دا فټیک شي د سرکولیشن خراب شي دا خپله بذات خود سټرین کې لاړ شي هایپاکسیا کې لاړ شي نو هغې سره بیا دغه حمله کمزوري شي او چې کله کمزوري شي بیک مسلز ته نو هغه معمولي غوندې شي ایون بعض خلک به من بورې به اوچتې هغه ته به هېڅ نه کېږي ځکه هغه هیبیچول یو قسم ته روزانه یو کس به لوټه راوچته کړي او موږ ته راشي یا په قبر کې یو بلچې به ویلي انجینیر به ما 2-3 داسې سرجري کړي دي صرف یو بلچې به وهلي او بیا راشي داسې کوږ وږي چې دا بټه کې داسې نارملی ته به زور په خپو کې په حملې به نه کوي ډاکټر صاحب دا څومره زموږ چې د روزانه د هیبټس دي یا کوم عادتونه دي د وده کېدو پورې په دې هر څه باندې خبره کوو چې لږ شانتې عام خلکو ته پته ولګي خو یو څیز چې کوم دی هغه زموږ دلته کې په ډېرو خلکو کې دی او هغې ته وي شرټیکا یا ارکونیسا ورته ویل کېږي دا شرټیکا یا د ارکونیسا چې کوم دا سیسیس دی د دې سیمټمز چې کوم دي یا علامات چې کوم دي نو هغه څه وي خلکو ته به څنګه پته لګي چې ما ته شرټیکا ده یو دویم دې سره تړلی کوېسچن چې کوم دی هغه دا دی چې ډېر خلک دا وایي چې په شرټیکا کې کله موږ سرجري وکړو یا خلکو سرجري کړې ده نو کامیابه نه وي دا دواړه د دې دواړو سوالونو جواب راکړي ښه جی شیاټیکا بیسیکلی دا یو رګ دی
دا د څلورو رګونو نه جوړ شي او غټ یو رګ د دې ګوتې مره د دې تقریبا لګوي او دا د بټک نه داسې ملې نه راوځي او داسې ټولې خپې ته سپلای کوي د دې خپل ډرماټومي مایټومي چې څنګه مرض وکړو ډیجنریټیو ډیسک ډیزیز درته وایي چې دا کوم کې ډیسک ډیجنریټ شي او ویر ریپیټډ وشي نو د سیم میټیریل ود د پیس وخت سره موږ په دا بل ژبې ته ځو خو دا عادت دی نو خیر دا دی کله نه غلې پښتو یو ژبه ده لهجې چې کوم دي نو هغه بدلې دي خبره ده ټول خوږې لګي څنګه چې هغه لکانو سره غي سره داسې بل شي نو دغه ډیسک څه وخت سره د ډیجنریشن د ډیسک وشي چې وشي دا به فایبرس غوندې شي نو چې څنګه ما وختي عرض وکړو دی کې بیا د پاسه کورنګ لوی خدای دوه قسمه کورنګ دی انولس ورته وایي بل ته کارټیلیجنس پلیټ وایي دا دې کې ټیر راشي چې ټیر راشي ایون معمولی ویټ لفټینګ سره یا هغه سره دا بار راوځي ویټو نو چې دا بار راوځي نو بیا د خپل قسمونه دي که چېرې دا لږ غوندې سره په دې کیپسول کې نه بلجي دته د سرجري ضرورت نه لکه ریډیالوجي بیس باندې ته په ایکس ری کې چې کله ګورو کچېرې اول خو د دې لکه شیاټک هم دغه ته وایي چې کله دغه غوښه راواوړې ده په دې باندې او یا د سورې تنګ شو چې کوم کې دی راځي نو دا درد بیا د کوناټي لینه والے جي داسې کوناټي باندې راځي او لاندې خپې ته راځي دې ته شیاټک وایي هغه درد چې کوم د ملې نه شروع شي او د شیاټک نرو په ذریعه سره لاندې خپې ته ځي هغې ته شیاټک وایي او د دې اپریشن بیا لکه چې څنګه تاسو ووایي چې هر یو کس اپریشن نه غواړي او د دې زمونږ بدبختي صرف دا د لږ غوندې دغه ځای لږ غوندې فیر به چلیږو چې که چیرې دې مریض ته تاسو 2-3 هفتې میډیسن سړی ورکړي یا لایټ غوندې فزیوتراپي ایکسرسایز ورته وښیي او دغه صبر وکړي نو خپله ریزالو شي دا ډیسک کله کشلېدلی نه وي او بار راوتی نه وي نو قدرتي طریقې سره دغه شي سیټل شي که چیرې نه یي او یو مریض ته دومره شدید پین ایون نن سبا کتابونه وایي چې 6 میاشتو 3 میاشتو پورې تاسو کتی شي خو وختي چې څنګه ما عرض وکړو که چیرې یو سړي دغه ډیسک وي او دته د تشو متیازو د غټو متیازو ځای اوده شه یا دی پې پوهېږي نه او یا د ده پنجې کار پرېښو بیا ونه شي ودن لږ ټایم کې ونه شي نو دا مریض سره ډېر غټ ظلم دی دا همیشه دپاره معذوره پاتې شي او بیا نه په بادو پوهېږي نه په تشو متیازو پوهېږي نه په غټو متیازو نو ډېر او ریپیټډلی دته بیا لکه بار د تشو متیازو زخم ګردې پکې کار پرېږدي او اخري کې ته نه یو لویه جاخه جوړه شي ډاکټر صاحب د دې د شیاټک او یا د ارکونسا چې په 400 کې یا په مختلف سیمو کې به داسې خلک چې هغوی په خپل هغه ټریډیشنل دغه سره د رګ وایي سړي ته نو دغه شی ستاسو په دغه کې د هغې سره د دې اړو څه تعلق نشته د ځکه چې د شیاټک نرو ما تاسو ته ووایي د دې دومره برانچز دي دا چې کله راوځي او بیا د دې لکه مثال کې طور باندې L2-3 زه به دا وایم چې دې ځای ته سپلای کوي ګراین ته L2-3 فرض کړه دې ځای ته کوي L3-4 نیته کوي L4 دلته کوي L5 دلته کوي اوس یو سړي ته مثال کې طور باندې څلورمې او پنځمې مورې په منځ کې رګ باندې پریشر دی نو مسله خو بره ده دوی ټکور دلته ورکوي عرب ورته وایي چې باقاعده کټ کړي لکه دا داسې سایکولوژیکلي چې به دوی ته داسې وشي چې دا پین هغه شي لږ تھریشولډ کم شي او دې ته یې خیال شي ادروایز دې سره ډېر خلک برباد شي لکه څنګه ما ته وایي چې دغه شی چې چاته وشي دا د هغې نه چې تپوس وکړي هغه بیا ډېر زیات خفه هغه 1% د دغه مریض دپاره 1000% شي صحیح ښه ډاکټر صاحب داسې چې اکثر په کور کې فرض کا بهر چې داسې پیښې راشي چې ته اکسیډنټ وشي انسان پکې چېرته بلاوډ لګي او د املا بیا مسلسل درد کوي فرض کا او دغه انسان ډاکټر له لاړ شي یا لاړ نه شي خو زموږ په کورونو کې په عام توګه باندې دا یو رواج دی چې کله اډوکې خوږېږي کا د لاس وي کا د خپې وي او کا املا وي نو په کورونو کې خلک مالش ورله ورکوي مختلف تیلو سره یا مختلف طریقو سره دغه مالش تاسو څه ګڼئ چې هغه ټیک دی که فرض کړه چې ته په ملا کې یا چېرته د وجود په بله حصه کې په هډوکي کې درد وي نو دا مالش ورکول پکار یا ډاکټر نه لاول تپوس پکار دا جی ټراما لږ غوندې په دې به خیر خبرې وکړو ضروري دي خلکو ته ضرورت دی
جی دې کې ما په خپله تقریبا 28 کاله زما د نیورو سرجري په دې ټیچنګ هسپتالونو کې وشوه جي دومره ظلم وشي د ناپوهۍ په وجه سره دا تاسو ما ځکه وکم لکه د څټ ایون یو پروفیسر سر دی هغه خپل ماته اوس ښه هیډ دی د هغه والد صاحب وی چې کله ټیک ټاک راغلو او مونږ د یو بیډ نه چې بل بیډ ته واړولو خپلو لاسونو یې کار پرېښود نو د دې رولز د ATLS ورته یې ایډوانس ټراما لایف سپورټ سیسټم دی نو په هغې کې ټراما چې کله وشي او څوک راشي ښه خبره دا ده چې د هغه څټ اول سړی وګوري ایون دا اجازه ته نشته جي چې ده ته وایي چې ته داسې سلام وګرځه یا داسې وکړه یا داسې وکړه سم ټایم دا شی بالکل شلیدلی پروت نه دا ډوکې ماتي او چې ته ده ته معمولي جرک ورکې که نه نو سپاینل کارډ ونس چې یو ځل سپاینل کارډ ختم شو بیا دې کې ریجنریشن نه کېږي هغه بیا پیرالایز شي په هر یو ایج کې تقریبا جي په ماشومانو کې بل ټراما طریقه هغې کې لیکسټي لږ پوسټي دا فلیکسیبیلیټي پکې ډېرې او په غټانو کې باباګانو کې خصوصا داسې مونږ کتلي دي چې دې کې تاسو چې څنګه وایي چې هغه مات ځای مالشت یا هغه کول خو بالکل چې څو پورې ډاکټر نه یې کتلی او د هغې انویسټیګیشن نه یې شوی او د هغې ریډیا ایکسره نه یې شوي چېرې دا ځای د سپاینل کارډ کینال دی جي د میئرمنټ سړی وکړي چې دا څومره مات دی څومره د سپاینل کارډ باندې پریشر دی دا ډوکې هسې هوار پروت دی ټراما خو پته نه لګي چې څنګه ټراما مینیمل ټراما ده ماینر ده میجر ده کوم ځای نه راغورځېدلی دی که نه چې څنګه یې جي نو اول هغه کتل پکار دی چې د کوم لیول دی ټول هیډ ټو ټو د ده به ایگزامینیشن کوي جي ودن منټس چې وایي کې او بیا هغه ځای به ګوري چې دی وایي ایون سپاینل کارډ خو پرېږدی چې خېټې کې رګې شلېدلی وي ملټي ټراماټایز که نه لکه یو ملای نه جي چې وغورځېږي هغې سره نور سیسټمونه هم وي نو د هغه دغه سیسټم لاندې مونږ د هغې ایگزامینیشن ډېر زیات ضروري دی بار ملکونو کې هیون ایټ د سایټ آف ټراما هلیکاپټر راشي جي د هغې خپل بیډز دي په هغې کې فیکس یې وتړي لا هیډ انجري وشي جي په هغې کې خپل پوزیشن دي د دې راوچتلو که نه جي داسې ډایرکټ نه اوچتول بلکې په روډ باندې زر راشي خلک اوچت دا چې څنګه مونږ کله نه کله ایون تاسو وګورئ VIP به یي داسې نوم یې نه علمه خو هغه یې داسې اوچت کړی چې هغه سړی ډېر بد ښکاري هغه ته نه یي پکار چې دا ایون که کوې لاګ راک پوزیشن ورته وایي جي 1 2 3 نیک به د ده سټیبلایز کړي شولډر نه به ونسې بټک سره به سپورټ ورکړي او بیا 1 2 3 سره چې د سره ټویسټ نشي دی سټې ټویسټ نشي ملای ټویسټ ډېر احتیاط پکار دی ډاکټر صاحب یو بل یو سیریس سیس چې کوم دی ایشو هغه دا په مزغو کې د رسولې لږ شان د دې باندې رڼا واچوئ اکثر خلک دا خبره کوي چې اخر کې چې کله موږ ډاکټر له بوتلو نو بس هغه وایي چې د سر کې رسولې د ځوان جانه لکو یا ځوانه جانه ښځه ولاړه د داسې قسمه څیزونه چې کوم وي دومره خطرناک چې په وجود کې پراته وي او خاص کر چې کله موږ د مزغو د رسولې خبره کوو د دې چرته د قدرت طرف نه څه سمټمز یا څه علامات نه وي انسان ته چې هغه ته پته ولګي په لومړي سټیج کې چې ماته دا پرابلم دی واده ډاکټر ته لاړ شي څه سمټمز که د دې وي علامات نه وي بالکل وي جي دا چې څنګه تاسو ووایئ د رسولې والا او رسولې نن سبا بې انتها زیاته شوې ده جي او ما په خیال که زه دا ووایم چې دا 44,000 خلکو ته که د نور کینسر یي که نه جي نو 4,000 به ورته برین ټیومر وي اوس دا زیاته ولې شوه او بیا د دې ساین سمټمز څه دي وجوهات خو اوسه پورې د دې داسې خاص ایګزیکټ کاز یې نه دی معلوم خو لکه دې کې داسې چې دا DNA یې د سیل یو حصه یې جي هغې کې جینز یي نو دې کې میوټیشن راشي لکه څه تغیر راشي تبدیلي راشي چینجز راشي چې کله هغې کې دا چینجز راشي نو سیلف گروث وذ دی کنزمپشن اف باډي چې څومره دی د هغې نه دی خوراک هلي او خپله ځان ته بچي ډېر تیزۍ سره اچي دې ته ټیومر وایي دې ته سیملر دغسې برین کې نو برین بذات خود یو باکس دی جي نه نه د دې خپل سایز دی دې کې خپل ځایونه دي خپل سیسټم یې دی یو ته انټیریر کرینل فوسا وایي یو ته میډل وایي یو ته پوسټیریر وایي او یو ته اکسیپیوټل وایي دې کې مختلف لوبس پراته دي او لیکوډ اوبه پکې هم دي او اوبه پکې اوبه دا جوړوي تقریبا 1500 cc په ورځ کې غټ سړي کې جوړېږي 200 cc په ماشومانو دا ټیومر رسولې چې کله چاته وشي نو هغه ته اکثر هیډیک ولټیانې
ها د نظر خرابېدل، ښه جي سمیل چې کله د خدای پاک ختمېدل او ټیسټ بدلیدل بعض اوقات دا ډیپینډ کوي چې په کوم ځای کې ټیومر دی. د برین کې د خپلو ځایونو خپل فنکشن دی، لوی خدای یو ګریسټیشن دی لکه فرنټل لوبي او یو سړی تا ته راغله د ډېر خلک کلیوال موږ ګورو سپینګیري روان کړی به یاره بابا مې دماغ خراب شوی دی، نو هغه جز ګډې وډې وي، کنفیوژن وي، د اخلاقیات، د پویه، د شعور، د سکل دا خراب شي. چې خراب شي نو هغه دلته فرنټل لوب موږ چې ورته اکسره وکړو دومره رسولی پکې پرته. بعض راشي یا به وایي چې یاره جي زه دا پوزه مې ډېره غټه شوې ده، لکه پوی خلک چې یا به وایي لاسونه مې ورځ په ورځ غټېږي، لکه دا سمټمز دا لکه ابنارملټي طرف ته ابنارملي لکه هغې ته پیچوټري ټیومر وایي، یو قسم ته رسولی د هسې فیل کېږي ورته جي داسې دا نه خو ښکاري هغې ته کرومګلک ښکاري دا ځای غټ شي، پوزه ژبه غټه شي، هر یو ارګن نو دا هغه لاست سټیج کې بیا دا کېږي یا دا تقریبا د وي خو موږ ته چې راځي که زموږ بدبختي جي خصوصا د پښتنو دا د موږ ته چې راځي ډېر لیټ راځي. نو چې څنګه ما وې که چې سړي ته هیډیک وي او د زړه خرابېږي، هیډیک څنګه چې مسلسل وي ورته یا کله ناکله یا سویر وي کم وي، داسې وي چې د دې درد اکثر سهار چې د خوبه راپاسي د ټیومر نو دغسې خلکو ته بیا الټۍ ورسره وکړي، چې الټۍ وشي دغه ځای کې دا هایپر وینټیلیټ شي، د الټو سره لږ پرېشر راشي او برین ته اکسیجن بره لاړ شي، چې لاړ شي دا لږ ښه شي. نو یو دا سمټم دی. بل دی چې ګرځي کوږ وږ ګرځي، کله یو سایډ ته کله بل، لکه فرض که مثال کې طور باندې د سپیچ ایریا کې یو ټیومر پروت دی نو دی به خبرې نشي کولی، هغې ته ډسفیزیا وایي، په خپله ژبې کې مونږ لکه ترتړاهټ به وي او یا بس داسې لګیا به پوهېږي او پوهېنه چې څه وایي. نو د برین خپل ځایونه دي او چې په کوم ځای کې وي، خو که نظر یې خراب وي، که د ټیسټ خراب شو، که د کونډ شو، که د ګرځېدو کې تکلیف شو، که د سنسیشن یو طرف ته د بټن نشي تړلی، دنیا غیر دي. ډاکټر صاحب دې کې بیا سرجریز چې کوم وي آفتاب تاسو بیا خپل تپوس وکړئ، دې کې چې کوم سرجریز وي هغه کامیاب وي دوباره خو نه کېږي، بیا ځینې خلکو ته ټیومر که فرض که کینسر نه وي یا فرسټ سټیج کې دا ډایګنوز شي نو بار بار خو د دې سرجري ضرورت نه وي، بس هم یو واري سرجري وشي او کامیاب وي دې سرجري لکه ډیپینډ کوي چې دې کې زه به دا ووایم چې د برین ټول ټیومر که مونږ کلاسیفای کړو چې څه ته بیناین وي، یو ته ملیګننټ وي، یو ته میټاسټیټک وي. د برین به ذات خود چې کومه رسولۍ چې د مازغو د خولیو نه جوړېږي نو هغې مختلف سټیجز دي. بیا سټیج 1 کې نو لو ګریډ ګلایوما ورته وایي، که دا یو سړی هغې کې خو خیر د هر چا سکول آف تھاټس دي، زه اکثر چې مریض ټیک ټاک یو په موټر ایریا باندې زه هغه نه چېړم، خو که غونډې لرې کې نو 0% مارټیلیټي دي، څوک مري نه د هغې نه او نه هغه دوباره کېږي. سیملرلی لکه زنانو کې برین ټیومر مینینجوما ورته وایي، د پردې نه چې کوم د مازغه 3 پردې دي، یو ته پایا میټر، ریکناید، ډیورامیټر، د دې نه چې کوم رسولې جوړیږي دا چې لرې کې زما ډېره خوښوي، دا خپله زه دغه کې ښه ایکسپرټ یم، د دې ریزلټ ډېر ښکلي او دا بیا نه کېږي، دا بالکل نه کېږي. او که چیرې خدا ناخواسته یو سړي ته چې هغه ډېره 21%، 20%، 21% دا د برین ټیومر وي او 25% جي بي ایم ورته وایي، ګلایوبلاستوما ملټیفارمي، 15 ګریډ وي، د عجز زندګي زیات نه زیاته 13 میاشتې، که ده ته یورپ ته بوځي، که امریکې ته بوځي، که ده ته ریډیشن ورکړي، که ده ته کیموتراپي ورکړي، که ستنې ورته د کینسر ووایي، خو زیات نه زیات زندګي د دغه ډاکټر صاحب دا ټولې خبرې خو لکه موږ چې دلته په سټي کې ناست یو یا په ټرشي ټیچنګ هاسپټلز وي یا داسې علاقې چې ستاسو غوندې کوالیفای خلک دلته موجود وي، زموږ په پیریفریز کې یا داسې ریموټ ایریاز کې په هغې ځای کې د دې سروسز څه صورتحال دي؟ آیا نن سبا خو ګورنمنټ داسې کوي چې یاره HPM رایي دپاره مقرر که مختلف هاسپټل کې هلته هغسې نیورو سرجري یا نیورو سپیشلیست پوسټونه کریټ شو، هغه خلک به څه کوي جي؟ هلته اوس خو تقریبا هر ډسټرکټ لیول باندې سټي سکین شته، د زموږ په وخت کې په ټول پېښور کې یو سټي سکین، زه چې کله 92 کې وم، اوس تقریبا ډبګری کارې کوڅې کې دی. سیملرلی په تیمرګره کې شته د نیورو سرجن ډسټرکټ پوسټ دی، بیا په بنو کې شته، بیا په لکه غټو غټو ځایونو کې شته. نو ما په خیال سکروټني ګرانه یې لګه
خو کچېرې هغه ډاکټر صاحب کوالیفاید سړي ته هغه ځای کې سړی کنسلټیشن وکړي نو هغه به ورته ډېره ښه رایه ورکړي although چې هغه فیسیلیټي نشته چې کوم ټرشري کې په کار د چې هر ځای کې لکه ایمرجنسي کې یو پیشنټ هغه ځای نارسي نو مخامخ خرابېږي لکه تاسو څنګه ایمرجنسي ټکې وکړو اوس زمونږ په وخت کې به دا ایکسټراډیورل سبډیورل انټراسریبرل درې قسمه وینه یې مازغو کې یو هغه وینه یې چې رګ وشلېږي د پردې د مازغو نه بار وینه یې دا ایکسټراډیورل دی ته وایي بیا چې د پردې منځ کې او بیا د مازغو په پیرنکایما کې چې کوم بلډي اوس زما په خیال ما خپل بچا مې یو ټیمو دی نو زه هغه ته وایم چې که ایکسټراډیورل تا نه یو مړ شه نو په کار ده چې ستا لاس سړی کټ کړي صحیح جی ځکه چې دا یو نیوروسرجري داسې واحد سروسز دغه ورکوي جي نن سبا دا مخکې نه و جي دې کې به مونږ دا ټوله ډوکې لرې کړه د سر نه که نه سټي سکین خو به ونه یا به مریض وایي چې جي په دې طرف غورځېږم دا طرف مې کار نه کوي نو مونږ به ووایو چې دا سترګو کې دا منځ کې تور تپې نه وي دې ته پیپل وایي چې دا به ډایلیټډ و مونږ به وایو چې هیماټوما دل طرف ته ده نو هغې کې به مو سوری وکړو چې سوری به مو وکړو که به مو لیدله نو دا وینه ورته نه وایسته که نه به وایي بیا مو بل سوری وکړو بیا بل سوری بیا تاسو چې کومې خبرې موږ ته کوئ موږ نیم ډاکټران جوړ شو زه او تا ډاکټر صاحب لږ شانتې چې کوم زموږ روزانه که هیبټس طرف ته راشو ډېر خطرناک خبره موږ وکړې الله تعالی دې نه ټول خلک دې ساتي خو دا راته ووایه چې زموږ په عام توګه باندې چې کوم عادتونه دي یا کوم زموږ هیبټس دي که موږ عام د خلکو خبرو وکړو د اوده کېدو عادت بالغ ځینې خلک داسې وي چې هغه څوک سخت بالغ خوښي څوک نرم خوښي څوک دوه بالغتونه سر تک دي دغسې د فوم خبره چې کله راشي نو خلک وي چې دا فوم دې نرم وي ځینې خلک سختې ګدې اخیستې وي پراپر طریقه څه ده د خلکو د اوده کېدو کم داسې عادتونه دي چې هغه خپلول پکار دي چې نه ملا کې درد وي نه سټ کې درد وي او نه څه بل څه مسله وي دا تاسو ډېره ښه خبره وکړله او دې کې تقریبا زه به ذات خود خپله یو شپږ اته بالښتونه به زما په کټ کې نو دې کې ښه طریقه دا یي لکه ډیپینډ کوي اګین بیا که د چا سټ مسله وي او د سټ کې لکه لاسونه یې میږي کېږي مثال کے طور باندې او یا یو سړی بیمار نه دی او دی وایي چې دغسې دي نو ښه خبره ده چې دی نیمي سیمي فلکس دا نی د ده لږې غوندې راماتي او حدیث مطابق دلته لاس کیږدي او په سایډ باندې سملي بیسټ نیچرل یو بالغ باندې یو بالغ باندې که چیرې اوس دغه ځای کې زه لکه بعض ایون سینیر ډاکټران دا خبره کوي خو هغوی به یا پې سوچ نه یې کړی یا به غلط وایي چې د چا سټ کې سوري تانګي سپانډیلوسس ورته وایي یا مثال کې سپاینل سټینوسس ورته وایي دا مریض چې کله دا موږ ته راشي که نه جي نو هغه وایي چې یاره جي چې داسې ګورم که نه یا کله ګیره کله هم لاسونه مې میږي میږي شي دلته اوس غټ بالغ پکار دي ځکه چې کله د غټ بالغ ته استعمالوي نو د څټ داسې شي هغه رګونه یې کولاو شي دی دمه شي چې کله د ورکوټه موږ ټول ښه کسان وي پوه کسان وي چې بالغ ورکوټه استعمالوه نو ورکوټه هم یې لا ډیپینډ کوي په سړي باندې مثال که ته یو هیوي سړی دی او د هغه میټرس نشته سافټ کټ کې بېلنګ یې کټ کې واچې لنګی ټایډ نه وي نو خوا چې سبا راپاڅي د هغه خپې ملا به څه خوځېږي او که د ده میټرس ښه ټایټ وي لکه ډیپینډ کوي مختلفو خلکو اوبیسټي از د سورس اف مدر اف ډیزیز حاجي بل دا نن سبا دا سپاینل ټایپ فوم راغلی دي نو آیا هغه ښي که دا کټونو نه هم لاسته ښي که د ځمکې هم لاسته ښه راځي اوس لکه بیا اګین اوس چې د چا د ملې نارمل نیچرل هغه یا خو په کار چې سټریټ کټي دي میټرس والی او پوسچر خپل اکارډنګلی چې دا څنګه فیل کوي ښه که نه په کار د نیوټرل چې څنګه مثال کے طور باندې یو شی به ته پرس نه ساتئ هر یو هغه شی لوی خدای ګوره په خوب کې مونږ اړخ بدلو جي د ریزن چې هغه ټایم کې مونږ ته د اکسیجن ضرورت دی لکه دا ځای اوس ته داسې کېدی او اسکیمیا وشي دته سړي ته پته نه وي خو چینج کېږي نو سیملرلی پوسچر یو سټیټک شی نه دی چې بس دغسې به سړی پروت دی خو داسې نه دی چې یو شی دی په لرګي یا په تختو هغه دی پروت دی دا غلط هغه دی خلک چې کوم بیان ورکوي لکه یو سړي د ملا سوري تنګي زه به ورته وایم چې ته لنګه سسته قسم لبې صحیح لکه دا ډیپینډ کېږي چې بنده څنګه دی ډاکټر صاحب ستاسو موسیقي خوښي
موسیقي یو شعر نه راځي خو سندرې چې واورم ډېر خوشحالېږم. ټیک ده، موږ تاسو ته د شکیله ناز او د جمال شاه رغیزي اوازونه دي آفتاب هغه ډاکټر صاحب وړاندې کوو. ستاسو د راتګ ډېره مننه په لږ وخت کې انشاءالله بیا هم راځي ډېرې قیمتي ضروري خبرې وي. خیر خبرې اترې مینوال تر دې دم کېدی پروفیسر ډاکټر رضوان الله خټک صاحب سره انشاءالله بیا هم دې دغسې سټوډیو ته تکلیف ورکوو رابلو بیا او د دې ټایم چې دی دا وخت ډېر قیمتي ځکه چې کلینیک او بیا سرجیز ټایم الله دې خوشحاله ساتي چې موږ له دومره ټایم راکړو.